السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هغه سړی دی چې د اولنی فتنې بنیاد یې ښودلی په مسلمانانو کې د عبد الله بن سبا دی. د دې جماعت مؤسس و چې د خلفاو په خلاف راوتلی و. دا فتنه د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې شروع شوې وه، تر دې چې دا فتنه د هغه شهادت سبب هم وګرځېده. په دې سره د صحابو خپل منځ کې د اختلافات او جنګونو سلسله شروع شوه. دا ولنی سړی دی چې د داسې فتنې بنیاد یې ښودی و چې د دې په نتیجه کې مسلمانان د خپلو غټو حکماو محروم شو. نن به موږ تاسو سره داسې سړي تاریخ وړاندې کوو چې دا د فتنو بنیاد او د خوارجو امام عبد الله بن سبا اليهودي دی. یو مورخ منصور الحکیم لیکلی دی چې د يهودیانو دښمنی د اسلام سره د هغه وخت نه وه کله چې هجرت نه و شوی. کله چې مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړو نو د مدینې اوسیدونکي اوس او خزرج د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ومنو او ایمان یې راوړو. په مدینه کې يهود اوسېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو سره صلح وکړه، لیکن يهود راولګېدل او د مسلمانانو سره خپله صلح ماته کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د مدینې نه وشړل. کله چې يهودیان د مسلمانانو د مقابلې نه عاجزه شو، دوی د مسلمانانو په منځ کې د اختلافاتو په اچولو کې کار شروع کړو او دې کار له عبد الله بن سبا ډېره ترقي ورکړه. عبد الله بن سبا څوک دی؟ مورخینو په دې کې اختلاف کړی دی. بعض ویلي دي چې په یمن کې د یوې قبیلې اوسېدونکی و، بعض وایي چې د صنعا و، بعض وایي د حمیر قبیلې نه و، څوک وایي چې د همدان قبیلې نه و. لیکن ابن کثیر رحمه الله د اراون اختلاف کړی دی او دی ویلي دي چې د اصل د روم نه و. لیکن د باره کې دا مشهوره ده چې دا يهودي و، د مسلمانانو اسلام سره سخت بغض لرلو. د خپل مشن د کامیابولو لپاره اسلام قبول کو د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې. عبد الله بن سبا ټول ناول د علي بن ابي طالب رضی الله عنه باره کې غلو شروع کړه، تر دې چې د الوهیت درجه ورکړه او د نور کفري عقاید بنیادی کې خلو په اسلام کې. د عبد الله بن سبا اراده او مقصد اختلاف پیدا کول په مسلمانانو کې. د ټول ناول خلکو کې دا مشهوره کړه چې خلافت د علي رضی الله عنه حق دی او عثمان د حق جبرن غستلی د علي رضی الله عنه نه. د دې مشن کامیابولو لپاره عبد الله بن سبا ډیر سفرونه کړیو. د اول شام ته لاړو، بیا بصری ته. په خلکو کې د عثمان رضی الله عنه خلاف خبرې خورې کړې. د بصری گورنر راولګېدو، د بصری نه وشړلو، نو د راغی کوفې ته په 3 هجري کې دې ځای کې د خپل ملګري پیدا کړل. لیکن عبد الله بن سبا ته دلته کامیابی یقیني نه ښکارېده. د وجې نه غلاړو مصر ته په 34 هجري کې. دې ځای کې د ډیر ملګري میلاو شو. د په عربو کې خپل ځار خواره کړل. هغوی د عثمان رضی الله عنه په خلاف د خروج کولو دعوت ورکو. باندې د خبرو منله په ډېر مقدار کې د سر راجم شو. عبد الله بن سبا خپل ملګري مختلف خارون ته ولېږل، خپل جماعت ته دعوت شروع کو. کله چې عبد الله بن سبا سره ډېر ملګري راجم شو نو په 35 هجري کې د فتنې والا کوم چې سبیه ویل کېدل د مدینې طرف ته روان شو. د مدینې ته راغله او د عثمان رضی الله عنه د کور نه محاصره واچوله. عثمان رضی الله عنه د صحابو مشوره طلب کړه چې وسو وکړو. بعضو دا ویل چې د خلافت پرېږده چې د فتنه ختم شي، بعضو دا مشوره ورکړه چې خلافت مه پرېږده، بیا به خلکو عادت جوړ شي چې په معمولی خبره به خلیفه معزول کوي، نو دې سره به یو غلط عادت پیدا شي په خلکو کې. نو عثمان رضی الله عنه د دوی مشوره غوره کړه، خو صحابه د خوارجو سره د جنگ کولو نه منع کړل. د هغې وجه دا وه چې عثمان رضی الله عنه د مسلمانانو اختلاف او د وینو تویول نه څه خلاف و. عثمان رضی الله عنه په نرمۍ سره خوارج ته دعوت وکړو، هغوی د دې منکر نه منع کړل. لیکن خوارج ډېر څه خلک وو، هغوی د عثمان رضی الله عنه په نصیحتونو او په دې نرمو خبرو ځان نه انګاره کو. تر دې چې یو ورځ د کور دروازه ماته کړه، دنده ورغلل او عثمان رضی الله عنه شهید کو. د عثمان په شهادت سره خوارج غلی نه شو، بلکې د دې فتنې د وجې نه په زرګونو مسلمانانو وجلې شو. عثمان د شهادت نه بعد علي رضی الله عنه خلیفه شو، خو په دې وخت کې بل فتنه پیدا شوه. مسلمانانو کې دوه ډلې جوړې شوې. علي او د هغه ملګري هغوی دا ویل چې د عثمان د قاتلانو نه اوس قصاص اخیستل نه دي پکار، بلکې دوی چې کله خپل کورونو ته واپس شي او د خوارج د زور کم شي نو بیا به د قصاص واخلو. علي رضی الله عنه دا خبره ځکه کوله چې په دغه وخت کې خوارجو قبضه کړې وه په مدینه باندې. که علي رضی الله عنه د دوی نه چېرته قصاص اخیستی نو مدینه کې نور هنګامه جوړېده. لیکن بل طرف ته معاویه کوم چې ځان د عثمان رضی الله عنه نائب ګڼو، هغه دا ویل چې په قصاص کې تاخیر نه دی پکار، قاتلان نیول پکار دي چې فورا د هغوی نه قصاص واخیستلی شي. په دې دوران کې عایشه بنت ابي بکر صدیق، زبیر بن العوام، طلحه بن عبید الله دوی په یوه قافله کې راووتل او د قصاص مطالبه یې وکړله. علي رضی الله عنه د خپل لښکر سره راووتلو او راغې. کله چې د علي او د عایشې رضی الله عنها قافلې دې بل سره میلاو شوې نو علي رضی الله عنه دوی د قتال کولو نه منع کړل، دوی ته د صلح پیشکش وکړو. عایشه رضی الله عنها ورسره دا خبره ومنله او په دې خبره وشوه چې سبب صلح کېږي. کله چې شپه شو نو عبد الله بن سبا د ملګري راجم شو او دا وی چې د مسلمانانو د صلح زموږ لپاره ښه نه ده، که چېرته دوی صلح وکړله نو بیا به زموږ قصاص اخیستلی کېږي. دې وجې نه عبد الله بن سبا د خپل ملګرو سره سهار وختي د عایشې رضی الله عنها په قافلې باندې حمله وکړله. علي رضی الله عنه دوی د جنګ کولو نه منع کول. نو عبد الله بن سبا ورته وویل چې بصري والو په باندې حمله کړې ده، موږ نه ده کړې.
دی وجنه دوه لخر مس کې جنگ شروع شو په دې جنگ ډیر صحابه او تابعین شهیدان شو او دې جنگ په تاریخ کې معرکۃ الجمل ویل کیږي او دا په 36 هجری کې شوی و بعضی صحابه د دې جنگ په ختمولو کې کوشش شروع کو لکه عائشه رضی الله عنها علي بن ابي طالب او كعب بن سور لیکن خوارج كعب بن سور شهید کو د لپاره چې جنگ ختم نشي بلکې د جنگ ګرمولو لپاره خوارج په عائشه رضی الله عنها باندې حمله وکړه خو بل اخر علي رضی الله عنه د جنگ ختم کو او عائشه رضی الله عنها مدینه ته راولېګله په خپل شام طرف ته متوجه شو د لپاره چې هغه په بیعت کول باندې آماده کی علي رضی الله عنه شام ته راغی په دې سره د علي او معاویه رضی الله عنه په منځ کې معرکه صفین وشوه په 37 هجری کې دا معرکه ختم شو په صلح کولو سره او د قضیه تحکیم ویل کېږي په تاریخ کې دوه فریقین په دې راضي شو چې دوه کسان بکینو او د صلح راولي د فریقین په منځ کې دوی چې صفه سره وکړه هغه دوه فریقین قبلوي لیکن په دې سره یو نوې فتنه پیدا شو کله چې علي رضی الله عنه صفین د جنگ نه واپس شو نو په لار کې د علي رضی الله عنه د لخر نه کسان بهر شو او علي رضی الله عنه دا ویل چې دا صلح دوه کسان د ولي پرې خو ده الله سبحانه وتعالى په قران کې فرمایلی دی چې ان الحكم الا لله او تا فیصله انسانانو ته وسپارله نو په دې وجه ته کافر شوی نعوذ بالله حالانکه دي خوارج بخپل علي رضی الله عنه مجبور کړي په صلح کولو باندې دي خوارج د مسلمانانو په کورونو باندې حمله شروع کړي په علي رضی الله عنه باندې د کفر فتوا ولګوله علي رضی الله عنه د خلکو د اصلاح لپاره عبد الله بن عباس ولېګو عبد الله بن عباس دوی خواته راغی او د دې سره مناظره وکړه په دې سره ډېر خوارج واپس شو او دوباره د علي رضی الله عنه سره په صف کې شامل شو لیکن بعضی خوارج بخپل خبره کلک ولاړو دیو جن د علي رضی الله عنه جنگ راغی د خوارج سره او دې جنگ په تاریخ کې معرکۃ النهروان ویل کیږي او دا په 38 هجری کې شوی و په دې معرکه کې علي رضی الله عنه ته فتح میلاو شو او د خوارج ډیر کسانو وجلې شو معرکۃ النهروان نه بعد خوارج راجم شو او د علي بن ابي طالب معاويه بن ابي سفيان او عمر بن العاص د دې دریوانو صحابه په وجلو باندې فیصله وکړه خوارج پټ حمله وکړه په دې دریوانو صحابه باندې لیکن معاویه او عمر بن العاص رضی الله عنه الله بچ کړل او علي رضی الله عنه د عبدالرحمن بن ملجم په لاس باندې شهید کړی شو علي رضی الله عنه د شهادت نه بعد عراق او د حسن بن علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره بیعت وکړو په خلافت باندې حسن رضی الله عنه د شپږ میاشتو پورې خلافت وکړو بل اخر حسن صلح وکړه د معاویه سره او خلافت معاویه رضی الله عنه ته پرې خو په دې صلح سره مسلمانان متحد شو او هغه فتنه د کیم بنیاد چې عبد الله بن سبا خو دی او هغه غلی شو اخر دی لرازو چې عبد الله بن سبا څنګه مړ شو او د دې انتها څنګه و مورخینو دی باره کې هیڅ نه دی ویلي او د مرګ څنګه واقع شوی او دا خبره بالکل پټه ده بعض مورخین ویلي دي چې دا علي رضی الله عنه وجلې په یو معرکه کې لیکن صحیح خبره ده ښکاري چې علي رضی الله عنه دی مدائن ته شړلې او هلته دی بیا خپل مرګ باندې مړ شوی